په دومره حریفانو، په دومره یو طرفه تبلیغ، په دومره دروغجنو تورونو، دومره اوږده سکوت او دومره لوی ناکامۍ سربیره غني ولې په زړونو کې بدبین نه لري او په خلکو باندې ګران دی؟ دغه خبرې ټولې مجید قرار په خپله فیسبوک پاڼه باندې لیکلی دي. د اشرف غني په اړه بیا د دغه پوسټ په اخره کې لیکلی دي چې ستاسې په اند یې راز څه دی؟ په کومنټ کې ورته ډېرو خلکو ځوابونه لیکلی دي او خپل نظریات یې ورته ویلي چې موږ یې تاسو سره دلته یو څو دانې شریکوو. مصطفی کمال کاکړ لیکلی دي د افغانستان او افغانانو حقیقي ترجمان نماینده او ولسمشر و. د لر او بر افغان ولس باور یې ګټلی دی. غني د هر افغان دوست او وطن دوست افغانانو په زړه کې اوسي. نن هم له غني سره په افغانستان کې څوک انتخابات نشي کولی. چې د خدای د ولس خوښه وي هغه به تل ولسمشر وي. ترڅنګ حبیب جمال جمالي لیکلی دي د خلکو د شعور سطحه ډېره ټیټه ده. دوهم دا چې وضعیت تر پخوا خراب بیخي خراب شوی. اکثره خلک مقایسوي قضاوت کوي چې ګڼي ډاکټر اشرف غني مطلق سیاسي ماته وخوړه او وطن یې یو ستر بحران ته ټیل وهه. په لاندې کومنټ کې بادام احمدزي لیکلی دي د غني بدیل نه و، نشته او ممکن پیدا هم نشي او چې هر چیرته وي ښه ژوند ورته غواړو. نه مې د ده په واک کې دنده کړې، نه مې جمهوریت کې شخصي ګټه وه او نه د کومې شخصي ګټې لپاره دا خبره کوم. د دې خاورې د یو اوسیدونکي په توګه حق لرم چې انتخاب وکړم او دا مې انتخاب دی. محمد اسلام لیکي که څه هم په حکومت کې ډېرې نیمګړتیاوې وي خو موږ باید دا هم هیر نه کړو چې څومره خنډونه چې د ده په وړاندې وو هیڅ تصور نشي کېدی. تر خپله وس او هر څه چې په وس کې وو په پوره مېړانه یې وکړل. سیف الله احمدزی لیکي وطن سره یې لیونۍ مینه درلوده او همدا و چې موزر ګاونډیان یې سوځول. شاسیم بیا لیکلی دي ځکه یو خو یې په رښتیا وطن جوړوه او دویم یې د پنجاب تباهۍ ته کار ویلی و. ریاض الدین محمدي بیا لیکلی دي ځکه چې هیواد سره یې لیونۍ مینه درلوده. پر خپل ځان بسیا شي. غوښتل یې افغانان نور له خیراتونو راټولولو خلاص کړي. په همدې حال کې رحمت سیال لیکلي غني یو ویاړلی ولسمشر او د هیواد اصیل بچی دی. موسی حکیمي بیا وایي د وطن سره مینه د پاکستان سره دښمنۍ او پر وړاندې یوازې دریځ، اساسي او بنیادي کارونه او پوهه. دغه پوسټ ته بیا رحمان الله هم لیکلی دي چې بابا یو وطن پرست، پاک نفسه او پوه شخص و، خو د ناکامۍ یو علت یې همدا و چې خپل ټیم یې نه درلود بلکې ټول حرامیان ترې چاپېره وو. مریم میلاد لیکلی دي د پنجاب سترګه ترې سوځېده خو افسوس چې خاماران ترې چاپېر وو. ذبیح الله په نوم یو چا لیکلی دي جلالتمآب ولسمشر سره هر شعوري ملتپال افغان چې سیمې او نړۍ سره د افغانستان سیال کېدل یې ارمان و او موخه به مینه لري. ولسمشر د تاریخ کمه تکراریدونکې څیره وه، اوس یې ټول ارمان کوي. څرنګه چې د ولسمشر سره د خلکو مینه رښتینې ده همدارنګه یې د هغه ځینې نږدې ځوانان مغرور او چټلو ملګرو سره د خلکو نفرت او کرکه هم یو رښتینی حقیقت دی. اخیری کومنټ او نظر هم در سره د عتیق جلالي شریکوم چې لیکلی دي ولسمشر غني به کمزورۍ هم لرلې خو لویه ستونزه دا وه چې په یو وخت یې هم د لیوانو او هم د پسونو رمه رهبرۍ کوله. له تاسو ډېره مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیده. زموږ د نورو ویډیوګانو لپاره ضرور زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او که د اشرف غني په اړه دغه ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک یې کړئ. تر بیا مو په الله سپارم. ښه وخت ولرئ.